که چیرې زموږ قسمت خدای لیکلی وي نو ذمهواره یې هم الله دی. دا په دې چې که چیرې یو ګناه کوې نو دا خو دې په قسمت کې لیکلی دی نو سزا بیا ولې ورکول کېږي؟ که چیرې دا خبره چې قسمت خدای لیکلی دی رښتیا وي نو بیا ولې سزا راکول کېږي او که نه دی لیکلی نو دا خبره څنګه د هیله د جواب راکوي؟ یو غیر مسلمان پوښتنه کړې ده د تقدیر په باره کې. وایي که چیرې الله سبحانه وتعالی زموږ تقدیر لیکي نو ګناه د چا ده؟ دا موږ چې ګناهونه کوو دا د چا ګناه ده؟ د خدای پاک. که چیرې زموږ په قسمت کې لیکلي چې موږ به قتل کوو او موږ یو څوک وژنو نو څوک یې ذمهوار دی؟ الله تعالی. نو انسان یې ولې ذمه پر خپل سر واخلي؟ که مې په قسمت کې لیکلي چې زه به غلا کوم غلط کارونه به کوم او په تقدیر کې مې لیکلي چې زه به دوزخ ته ځم نو خود ځم به دا د چا غلطي ده؟ دا خو د خدای پاک ده. په داسې خبرو کې اکثره مسلمانان هم فکر کوي او پر تقدیر باندې ایمان درلودل د هر مسلمان فرض دی. لیکن موږ باید لومړی په دې پوه سو چې تقدیر و څه ته وایي او اکثره موږ مسلمانان هم په دې نه پوهېږو چې د تقدیر څه معنا ده او د هغه وایي چې بس هر څه چې په تقدیر کې مو لیکلي و نو هر څه چې وکړي وایي په تقدیر کې لیکلي وه. خواري نه کاږم نو وایم چې په قسمت کې مې لیکلي دي چې غریب یم. دا تقدیر څه معنا لري؟ الله تعالی فرمایي په سورة اسراء کې چې کله هم یو انسان پیدا سي نو د هغه په غاړه کې د هغه ټوله کړه وړه د هغه راتلونکي را روان وخت ورلیکمه. زه به ستاسو د سر خلاصېدو دپاره یو مثال درته وړاندې کړم. د مثال په ډول که په یو ټولګي کې یو معلم و ټولګي ته درس وایي او د ازموینو تر مخه وایي چې دغه شاګرد به په ټوله ټولګي کې لومړی مقام راسي، اول نمره به سي، دغه شاګرد به په دومه درجه کامیاب سي او هغه شاګرد به ناکام سي. ما یو مثال درکړي، بد یې مه ګڼه وروره. او چې کله ازموینې سي نو دا شاګرد لومړی درجه سي، دا شاګرد په دومه درجه بریالی سي او دا بل شاګرد ناکام سي. زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې هغه زده کوونکی چې ناکامه سوی دی نو هغه دا ویلی سي چې دا په دې چې استاد ویله چې ناکامه کېږم نو په دې خاطر ناکامه سوم، داسې ویلی سي؟ نشي ویلی. ولې؟ معلم د خپل تجربې له مخه وایي دا شاګرد ډېر ښه دی، ډېر سبق وایي، په دې خاطر به کامیاب سي. دا شاګرد هم ښه دی، دومه درجه به سي. دا شاګرد فلمونه ډېر ګوري، مکتب ته نه راځي، دا به ناکامه سي. نو د خپلې تجربې له مخې هغه د راتلونکي په باره کې وایي. لیکن هغه شاګرد دا نسي ویلی چې ما ته استاد ویلي و چې ته ناکامه کېږې نو زه ناکامه سوم. ګناه د چا ده؟ خپله د شاګرد چې هغه درس نه دی ویلی. په همدغه طریقه سره کې تاسو سره پرتله کړي. الله جل جلاله تر معلم خو ډېر زیات ستر دی. معلم خو کله ناکله غلطي کولی سي، خو د الله سبحانه وتعالی سره علم غیب سته. هغه د راتلونکي په باره کې خبر دی چې کله هم یو کار کیږي. ځینې شیان معلوم دي، تاسو به چیرې پیدا سي، چیرې به مړه سي. ځینې شیان معلوم دي. پر دې سربیره الله سبحانه وتعالی تاسو ته خوښه درکړې ده. خوښه معنا تاسو چې څه غواړئ هغه کولی سي. الله تعالی تاسو ته وایي چې په قرآن او حدیثو باندې عمل وکړئ، لیکن دا په تاسو پورې اړه لري چې عمل به کوئ که نه به کوئ. لیکن الله تعالی پوهېږي چې تاسو څه کوئ. د مثال په ډول تاسو پر یو لاره روان یاست، یو چوک په مخه درځي، 4 لارې دي، لومړی، دوهمه، درېیمه، څلورمه. تاسو هره لار خوښوای سي. ستاسو د خوښې لار د درېیمه لار. الله سبحانه وتعالی تر مخه لا علم غیب لري. هوله هغه در خبر دی چې تاسو چوک ته راسئ نو پر درېیمه لار به ځئ. نو الله ستاسو تقدیر لیکي چې تاسو به پر درېیمه لار باندې ځئ. دا چې الله تعالی لیکلي چې تاسو نه د دا لار خوښه کړې، دا ځکه چې ستاسو به دا لار خوښېږي نو الله ولیکل. یو بل مثال هم در کوم د 11 او 12 څخه فارغ شواست. ته ډاکټر کېدای هم سې، انجینیر کېدای هم سې او قاضي کېدای هم سې. ته غواړې د ځانه ډاکټر جوړ کړې. الله جل جلاله در خبر دی چې کله ته 12 خلاص کې نو ته 3 سره شان کېدای سې. ډاکټر کېدای هم سې، انجینیر کېدای هم سې او قاضي کېدای هم سې. نو ته غواړې چې ډاکټر سې، نو الله تعالی ستا په تقدیر کې لیکي چې ته د 12 څخه فارغ سې نو ډاکټر کېږې به. ځکه چې الله تعالی ولیکل په دې خاطر ته نه ډاکټر کېږې، په دې خاطر چې تا دا خوښ کړي، نو په همدې خاطر الله تعالی تر مخه لا درته ولیکل. اوس پوه شواست؟ ځینې خلک سبا ازموینې دي، سبا ازموینې دي، ښه دی، زده کوونکی وایي سبا ازموینې دي، په تقدیر کې مې لیکل دي که کامیاب هم کامیاب که نه ناکام یم. دی سبق نه وای نو دی ناکامه کېږي. په تقدیر کې لیکل دي که چیرې یو شی ویلی وای نو کامیابه سوی به وای، خو لیکن فکر هم غلط و.
الله تعالی د په تقدیر کې لیکي که چیرې د زده کړې وکړي نو کامیاب به سي. څه تیاری ورته نیسم کوم په تقدیر کې لیکل دي چې ناکامه کېږم نو ناکامه کېږم به او هغه ناکامه سي. ګناه د چا ده؟ د خدای که ده هغه خپله ځکه په تقدیر کې هم لیکلي دي. په دې خاطر چې شی نه کړه زه نو ناکامه سو. بیا نو دی وایي چې څه وکړم؟ تقدیر خو زه نسم بدلولی. په همدې خاطر یو متل دی چې علامه اقبال وایي چې خپل ځان دومره پورته کړه چې الله د تقدیر لیکلو تر مخه ستا څه پوښتنه وکړي چې ای بنده ستا رضا څه ده. او په احادیثو کې راځي چې دعا تقدیر بدلولی سي. د مثال په ډول که چیرې تاسو په ازموینو کې برخه اخلئ او پرچه مو سمه نه ده حل کړې او ته په دې پوهېږې چې ناکامه کېږې، ته به کور ته راځې او خدای ته دعا کوې یا الله سبحانه وتعالی ما پرچه سمه حل نه کړله، ما کامیابه کړه. الله تعالی ستاسو دعا قبلوي او کامیابه کوي. په تقدیر کې مو دا لیکلي دي چې تاسو پرچه سمه نه ده حل کړې، ناکامه کېږي، لیکن تاسو دعا وکړه. الله تعالی په دې هم خبر دی چې تاسو به دعا وکړي او که به نه وکړي. او په تقدیر کې مو دا هم لیکلي چې الله تعالی به تاسو دعا قبول کړي. الله تعالی اوس لا په خبر دی که چیرې یو څوک 100 کاله وروسته دعا کوي، اوس هم پوهېږي الله تعالی چې هغه دعا به دی قبول کړي او که به نه قبول کړي، په دې هم خبر دی. نو په همدې خاطر موږ باید هره ورځ دعا وکړو او هر وخت باید دعا وکړو. دعا تقدیر بدلولی سي، معنی چې په تاسو تر مخه څه کېدله هغه بدلولی سي، لیکن دا هم په تقدیر کې لیکلي دي چې تاسو به دعا کوئ او هغه هم لیکلي دي چې الله تعالی به مو دعا قبول کړي او که یا. نو په تقدیر کې مو لیکلي وه چې تاسو ناکامه کېږئ، تاسو کور ته راځئ، دعا کوئ او الله تعالی ستاسو دعا قبول کړه او تاسو کامیابه کېږئ. نو په همدې خاطر موږ مسلمانان باید پر الله باور ولرو، لیکن د الله رسول فرمایلی دي پر الله باندې باور وکړئ مګر اوښ مو وتړئ. تاسو دا نسی ویلی چې زه پر الله باندې باور لرم بس د کور دروازه خلاصه پرېږدم هېڅ غل به نه راځي. د الله رسول ویلي دي چې په خدای باور ولرئ مګر اوښ مو وتړئ. نو پر الله باندې باید پوره باور لرو، لیکن تاسو خپل خواریم باید وکاږئ، تاسو خپل باید مبارزه وکړئ، تاسو خپل باید په قرآن عمل وکړئ. تاسو چې بس په تقدیر کې مو لیکلي دي بس چې غلا کوم نو کوم بیا هیڅ کار نه کوئ او وایئ چې بس غلا کوم د هغه مې په تقدیر کې لیکلي دي، دا ستاسو خپله خطا ده، د الله تعالی نه ده. نو تاسو باید هر وخت مبارزه وکړئ د ښو کارونو دپاره، په قرآن ځان پوه کړئ، تلاوت یې کوئ او عمل په وکړئ. نو انشاءالله چې تاسو به په دې دنیا کې او په آخرت کې کامیابه یاست.